د خوړو او درملو ملي ادارې یو شمېر کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې سیمینار پیل شو. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې یو شمېر اداري کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه د چارو لوی ادارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري نن د ادارې د ناستو په تالار کې ورځنی سیمینار پیل شو. د دغه سیمینار پرانست غونډه کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې څخه د مننې ترڅنګ د نظام پایښت لپاره د کارکوونکو ظرفیت په لوړونې ټینګار وکړ. د موږ او د تاسې اوسنی موجوده نظام پایښت او ثبات عمومي دا ډېره مهمه خبره ده. هر وخت یو نظام چې هغه مستحکم کیږي، هغه پایښت مومي او د هغه نظام پایې ټینګیږي، هغه په ظرفیتونو او کادرونو باندې کیږي. عبدالباري عمر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې ظرفیت لوړونه د هر ادارې یوه ډیره مهمه برخه ده او د ادارې له کارکوونکو یې وغوښتل چې د ادارې او نظام پرمختګ لپاره په صادقانه ډول دغه سیمینار تعقیب کړي او خپل وخت بس تیر نه کړي. ظرفیت لوړونه، ظرفیت سازي د هر ادارې یو ډیر مهم اصل ده. که چیرته په هر اداره کې دا په نظر کې ونه نیول سي نو دغه اداره به له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو د حقوقي او پالیسۍ چارو مرستیال د خوړو او درملو ملي ادارې له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ د یاد سیمینار پر ارزښت ټینګار وکړ او له ټولو کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې خپله دنده په ښه ډول ترسره کړي. نو ضرورت دی ته ده چې موږ او تاسې په خپلو مسؤلیتو کې په خپلو مکلفیتو کې امین واوسیږو او دغه خپلې دندې په ښه توګه مخته یوسو او په پای کې ځای لري چې له قدرمن جناب ډاکټر صاحب عبدالباري عمر صاحب څخه مننه وکړو. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې اداري کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې سیمینار په لاره اچول کیږي.